اذکار او مأثوره دعاګانې. نن درته د الله رب العزت په فضل هغه دعا او هغه ذکر ښیم، کله چې یو څوک ستا صفت کوي ستا پر مخ باندې، نو ته به د الله رب العزت په دربار کې کم خواست پیښې، کومه دعا به غواړې. زما په فکر او اندازه باندې زموږ ستاسو لپاره په اوسني عصر کې یو ډېره مهمه دعا ده، او په دې باندې هیڅکله مه خوشحاله کېږئ عزیزانو چې کله یو څوک ستا صفت کوي او پر تا دی تمامیږي لکه غوړي چې در باندې شیندي او پاشي او تویږي. نه، هیڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ. وجه ګرانو عزتمند ورونو، همدغه صفت په سړي کې غرور او تکبر او د خدای دشمنی او معصیت ته لاره پرانیزي. شیطان څه کار وکړي چې آخر ته دغه انجام ته راورسېدي، په هغه کې غرور پیدا سو، په هغه کې دا پیدا سو چې زه در بل بهتر یم. نو چېرته چې هم د چا په خبرو باندې په دوکه کې پرې نه وځئ او دا در نه هیر نسي چې زه د څومره عیبونه ډک یم. تل پر خپلو عیبو باندې نظر وساتئ. د بل چا عیب هم او تا ته نقصان راکوي، خو خپل عیب دی هغه څه دی، هغه د لارې ازغی دی، هغه د لارې ازغی دی چې ستا ابدي زندگی ځینې خرابېږي، الله تعالی در نه ناراضه کېږي، ستا ټول هغه ښه نوم دی په بد نوم بدلېږي. ولو که دغه ستا څوک صفت کوي، که ستا هغه عیب هغه تا ته معاف نسي، پر هغه باندې الله پاک پرده راکش نه کړي، هغه باندې الله پاک تا ته تیر نسي، نو بابا همدغه ستا نوم چې نن ستا صفت خلک کوي، دغه ستا ښه چې نن تا ته خلک په ښه نظر باندې ګوري، سبا به در تا سپک او ذلیل نه. الله دې مې د آخرت د ورځې ذلالت نه ساتي. ښه ډېر انسانان داسې دي چې په د خپلو صفتو باندې داسې خوشحاله کېږي چې غالبا پیسې هم خلکو ته پر دې باندې ورکوي چې هغه د صفت وکړي، ناد جوړ که په ځان پسې وها وکړه او دا وکړه. او هر هغه سړی چې مړ وي چې د الله رب العزت حضور ته تللی، هغه قبر ته تللی، هغه دنیا ته تللی، د هغو په باب ام علما فرمایي داسې نازیبا الفاظ کارول، داسې صفتي کلمې کارول لکه څنګه چې شاعران کوي، دا د هغو لپاره د هغه سره ښه نه بلکې د هغو لپاره مصیبت جوړول دي. همدغه شي باندې به هغو ته عذاب ورکول کېږي. لکه څنګه چې په یو روایت کې دا موجود دي چې یو سړی مړ سي، نو هغه قریبان یې در شا پسې پاته وي، یا غر ونړېدی، وایي په رښتیا هلته هغه ته عذاب ورله ورکړي چې ته رښتیا دومره غټ شوی وې، دومره غر وې. نو به هر حال ګرانو عزتمند ورونو، راځئ دعا دا ده، او ډېر وخت کې دغه ستا صفت د دې سبب کېږي چې ته په فتنه او ابتلا او ازمایش کې مبتلا سې. دا د دې سبب کېږي چې پر دې باندې الله پاک تا راونیسي. نو کوشش وکړئ چې دغه دعا ووایاست، انشاءالله العزیز تاسو به په هغه کسانو کې نه راځئ چې هغه د خپل ځان په صفت خوشحاله کېږي، او تاسو ته به پر دغه دعا الله پاک د ذکر ثواب درکوي، او تاسو به په ازمایښت او ابتلا او امتحان او غرور د دې په توسې به تاسو خوندي یاست، او په هغه کسانو کې به نه شمېرل کېږي چې هغه د خپل ځان په صفت باندې خوشحاله کېږي. موږ څه یو حقیقت مې الله ته ښه معلوم دی. دعا دا ده، کله چې یو انسان ستا صفت کوي نو ته دا دعا ووایه، اللهم اجعلني خیرا مما یظنون. ای الله، څنګه ګمان چې په ما د خلکو دی یا د مسلمان دی چې هغه زما په صفت لګیا دی، هغه زما په یبو نه دی خبر، پروردګاره له هغه چې د ده ګمان در باندې دی تر هغه مې غوره او بهتره وګرځه. واغفر لي ما لا يعلمون. ای الله، ما ته د هغه ګناو، د هغه تجاوزو، د هغه معصیتو، د هغه نافرمانی بخښ وکړي چې په کوم ما کړي دي او دوی په خبر نه دي. ولا تؤاخذني بما یقولون. ای الله، دی چې څه وایي د هغو په سبب او په وجه باندې ما مه رانیسي. دا چې خلک ستا پاکي وایي، کله کله په دې خبرو باندې انسان بیا رانیول کېږي. بزرگان او د الله دوستان او اولیاء چې تیر سوي دي اوس موجود دي،
نو هغه خپل نیکی داسې پټوي لکه موږ تاسو چې بدي د خلکو نه پټو. زموږ ستاسو نو بیا اخیره زمانه ده، موږ یې کوو ګرسره د دې لپاره چې خلک مې په شنامه یاد کړي. د لکاو ډوډۍ هم د ده لپاره کوو، هلته مې په څنګ کې یو کونډه، یو مسکین، یو غریب د لوږې مري، او نورې خرچې او رقم ځایونه جوړول او پلان او بستان. نو ای الله په هغه څه باندې ته ما مه رانیسې کوم چې دوی زما په حق کې هغه وایي، پروردګاره په هغه باندې ما ته مه رانیسې.